السلام علیکم ورحمت الله. دوستان، یو مهمه موضوع ده چې سره پې خبرې کوو. البته دا یو حیاتي مسله ده، ټول غوږ ونیسئ. فقط دا پیغام زما در سره شریک هغه دا چې زموږ ستاسو وطن کې پوهیږي چې لرې پرتو سیمو کې اکثره خلک زموږ ژوند کوي، خو هغه تعلیم کچه یې هم ټیټه وي. چې کله روغتونو نه خپل یو ناروغ راولي نو وینې یا د بل څه ضرورت ورته پیدا شي، بیا سرګردانه ګرځي، یو طرف منډې وهي بل طرف منډې وهي، وینه راته ضرورت دی، خو په اسانۍ سره نشي کولی چې څوک وینه ورته ورکړي یا وینه پیدا کړي خپل ناروغ لپاره. خو بدبختانه ډېر داسې کیسونه یي چې مریض یا ناروغ له لاسه ورکړي. د دغې مسلې د حل لپاره، د هیوادوالو د دغه مشکلاتو د حل لپاره قمر بنسټ ډېر ښایسته سیستم جوړ کړی دی چې هغه د وینې راکړې ورکړې سیستم دی. سکرین باندې چې کوم ادرس دی درته ښکاري، چې کله انټرنیټ دغه ادرس تاسو ورکړئ نو تاسو ته یو صفحه خلاصي، کولی شئ مشاهده یې کړئ یا ووینئ. تاسو ته وي چې وینه ورکړئ یا وینه واخلئ، دا دوه اپشنه دي. که څوک وینه ورکول غواړي خو هلته په وینې ورکړئ اپشن باندې هغه کې کلیک کوي، او که څوک وینه غواړي هغه بل اپشن باندې. نو اکثره زموږ هیوادوال داسې دي چې هغوی د وینې ورکړئ اپشن کلیک کړی دی، ځانونه ثبت کړي دي. ولې بدبختانه چې زموږ ځینې ورونه چې وینه یې په کار زنګ ورته ووهي، په مختلفو بهانو باندې ځان دی یو طرف بل طرف کوي، چې دغه د ویب سایټ لپاره هم ښه نه ده، او زموږ او ستاسو د نوم لپاره، البته زموږ او ستاسو هغه کوم ارزښت یا ویلیو ده د هغې لپاره هم تاوان رسوي. نو د دغې په اساس باندې زه غواړم هغه ورونه چې وینه نه ورکوي، مهرباني وکړئ ځان له دغه صفحې نه لرې کړئ، او هغه ورونه چې واقعا غواړي خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي او وینه ورکوي، راځئ ځانونه ثبت کړئ. ستاسو په ثبتولو سره باور وکړئ ورونو د یو هیوادوال ژوند ژغورل کېږي. پوهېږئ قرآن کې الله فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. چا چې یو انسان ته ژوند ور په برخه که باور وکړئ لکه ټول دنیا چې د ژوندي کړي. نو ډېره غټه خبر د ورونو، ډېر غټ خدمت دی چې قمر بنسټ دومره مصرف کړی دی، نو تاسو دومره کار نشئ کولی. راځئ په دغه کاروان کې من سره یو ځای شي تر څو پورې د هیوادوالو هغه کمو ستونزو ته خو مو ځانونه رسولي. ډېره مننه. ښه چاره